بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو حیوانوالو، خویندو او ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل وعلا شانه دې زمونږ او ستاسې ټول عبادتونه، روجې، صدقات او نوافل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دا چې موږ او تاسې د خیر او د برکت په یو ستر موسم کې قرار لرو، یو ستر عبادت چې هغه د الله رب العالمین په لار کې صدقه او خیرات دی، د هغې په هکله چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ګڼو احادیثو کې موږ او تاسې ته لارښوونه کړې ده چې فرمایي دا صدقه د الله رب العالمین غضب او د الله رب العالمین قهر د انسان نه لرې کوي، او صدقه تدفع میتة السوء، بد او ناوړې خاتمې نه انسان ژغوري. دا صدقه او خیرات چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د هغې په حق کې فرمایي کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس، هر انسان به د خپلې صدقې د سیوري لاندې د قیامت په ورځ تر څو چې د خلکو په منځ کې الله رب العالمین فیصله وکړي. او هغه چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو قدسی حدیث کې داسې فرمایي چې الله جل وعلا شانه فرمایلی چې ابن آدم انفق علیک، ای د آدم اولاده ته زما پلار کې مصرف وکړه، زه به په تا مصرف او انفاق کوم. او هغه صدقه چې د هغې په هکله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما نقص مال من صدقه، د صدقې او د خیرات په سبب باندې مال هیڅ کله نه کمیږي. هغه صدقه چې هغه کله انسان د خپل ژوند کې ورکي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل ژوند کې انسان یو صدقه او خیرات وکي، هغه د 1 درهم خیرات او صدقه د مرګ او د ذوالقدن په وخت کې د 100 دراهمو نه غوره دی. قدرمنو ورونو او خویندو، درنو مسلمانانو، دا چې موږ او تاسې په دې هیواد کې بې شمیره بې وزله یتیمان، کونډې، رنډې او معیوبین لرو، د دوی په موږ او تاسې حق دی چې لاسنیوی وکړو، د دوی کومک او مرسته وکړو. د دې کومک او مرستې دپاره الحمدلله د احساس خیریه بنسټ د افغانستان په لر او بر کې قرار لري. احساس چې د اطمینان او ډاډ مرکز دی، احساس چې په پوره امانتدارۍ او شفافیت او په پوره اخلاص سره ستاسو صدقات او خیراتونه او زکاتونه بې وزلو، کونډو، رنډو، یتیمانو، مسکینانو او فقیرانو ته په وخت رسولی شي. او دی ثابته کړې ده چې همیشه یې د فقیرانو او بې وزلو لاسنیوی کړی دی. نو زه په تاسو ټولو هیوادوالو، هغه شتمنو خلکو چې الله رب العالمین ورباندې لورینه او پرزوینې کړي دي او مالونه یې ورکړي دي، هغه د خیر په دې موسم کې د خپل آخرت د جوړولو دپاره او د آخرت د نجات دپاره د فقیرانو لاسنیوی وکړي. او د دې په خاطر باندې احساس خیریه بنسټ د ډاډ او اطمینان مرکز دی. الله جل وعلا شانه دې موږ ټولو ته د دې خیر او د دې صدقاتو او زکاتونو د ورکولو توفیق را په برخه کړي، او الله رب العالمین دې زموږ او ستاسې ټول عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.